دا په سویلي پښتونخوا کوټه کې د پښین په سیمه کې د سرانانو کلی دی. هغه کلی چې 8 کاله وړاندې په همدې کلي کې د ولی محمد په نوم یو ماشوم دې نړۍ ته سترګې پرانیستې. د ولی محمد په نوم دې تنکي ذهین ماشوم لومړنۍ زده کړې په همدې خپل پلارني کلي کې وکړې. بیا ورو ورو راستر شو، د قلم سره یې مینه پیدا شو، په مطالعه یې پیل وکړ چې بالاخره د عمر 20 پسرلي لا نه و بشپړ کړي چې د شعر خاپیرۍ په زړه د مینې تخم وشینده. د شعر دې نازکو خاپیرۍ د ولی محمد په زړه کې د شعر لیکلو اوبه خوړ وکړ. شعر لیکل یې شروع کړ او د نثر د لیکلو هوډ یې له همدې ځای پیل کړ. ولی محمد له دې وروسته د نورو ابتدایي زده کړو لپاره لومړی په کوټه، بیا د پېښور پوهنتون سربیره د لاهور په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړې. د نوښتګر انسان د نثر شروع له همدې ځای وکړه. د پښتو فلکلور یا ولسي ادب راټولولو فکر او د مزل ستړي ګامونه یې له همدې ځای پورته کړه چې بالاخره په دې برخه کې ډېر زیات نه ستړي کېدونکي مزلونه وکړل. سیال کاکړ په پښتو، اردو او فارسي ادبیاتو کې تر ماسټرۍ کچې پورې خپلې زده کړې وکړې. پروفیسر سیال کاکړ د سویلي پښتونخوا د تقریبا 8 کاله مخکې د سویلي پښتونخوا د کوټې د سورانانو په کلي کې زیږېدلی و. هملته زده کړې کړې دي او ده په پښتو، فارسي او اردو ژبو کې ماسټرۍ مې کړې وې. وتلی لیکوال، تاریخ پوه او محقق ولی محمد د پښتنو په حجرو دیرو سردرو وګرځېده. د ولس په ساده او خپله روانه ژبه یې خواره واره ادبیات راټول او په کتابي شکل یې د پښتنو مخې ته کېښودل. راټولولو پیل وکړ. د هغه وخت په فلکلور راټولولو پیل وکړ چې هیڅ سهولیات نه و. نن سبا خو موږ ته ډېر سهولیات دي، ټیپ ریکارډرې دي، نور شیان دي، موبایلونه دي، هر څه موږ کولی شو په هماغه وخت کې دغه خو ده په نشت وسایلو باندې د پښتو ژبې د فلکلور دپاره کار شروع کړ. په سویلي پښتونخوا کې د لومړنی فلکلوریست و، یعنې د نه مخکې په سویلي پښتونخوا کې د فلکلور په اړه باندې چا کارونه نه و کړي. پروفیسر سیال کاکړ دغسې یوه ساحه انتخاب کړه چې هغه د یو قوم په معرفت کې خصوصا د فلکلور اهمیت او ارزښت په دې کې دی چې د یو ځکه دا خو یو قومي دغه ده، ثروت یا اساسه ورته وایي هلته چې وایي. نو د دې په معرفي کولو کې د ده هڅې د انسان د بشري ټولنو هغه ابتدایي معرفت نه چې را شروع کېږي عین تر دې وروستیو پورې حتی زمونږ پرمختللي ادبیات، معاصر ادب، د دې د الهام منابع همدغه فلکلور دی. نو ده یو دقیق انتخاب کړی و. دقیق انتخاب همدا و چې د فلکلور ساحه انتخاب کړه. د وتلی لیکوال، تاریخ پوه او څېړونکی ولی محمد نو بیا دلته په سیال کاکړ هم مشهور شوی و او په دې نوم یې ډېر شهرت پیدا کړ. ولی محمد سیال کاکړ د پښتو ترڅنګ په اردو، انګلیسي، فارسي، براهوي، بلوچي او پنجابي ژبو هم خبرې کولې او د پښتو ترڅنګ یې په فارسي ژبه هم ګڼ کتابونه لیکلي دي. نو تقریبا د 8 کالو په عمر وفات شوی دی. 8 کاله د پښتو ژبې دپاره کار کړی. دی متوجه شوی په سویلي پښتونخوا کې چې دلته د پښتو ژبې دپاره په سویلي پښتونخوا کې که موږ وګورو د پښتو ژبې دپاره کارونه ډېر وروسته شروع شوي دي. خو که د سیال کاکړ کار یو طرف ته کېدو، نور د سویلي پښتونخوا د نورو لیکوالو کارونه بل مخ طرف ته کېدو، نو د ده کار پرې دروند دی. تاریخ لیکونکي وایي ولی محمد سیال کاکړ له لومړنیو لیکوالانو څخه دی چې د پښتو شفاهي ادبیات پټه خزانه یې رابرسېره کړه. خو زما په نظر باندې سیال کاکړ چې و هغه یو لوی محقق و، یو لوی فلکلوریست و، یو ښه تذکره لیکونکی و چې په دې برخه کې کار کړی دی. سیال کاکړ په 1944 کال کې لومړنۍ دنده د بلوچستان په پوهنتون کې واخیسته چې له همدې ځایه تدریسي چارې هم پیل کړې. کاکړ په دې برخه کې د بلوچستان پوهنتون د پښتو، بلوچي، براهوي او فارسي څانګو مشر هم پاتې شوی دی. ولی محمد سیال کاکړ چې کله بلوچستان پوهنتون کې دنده واخیسته، دلته یې په خپلو هلو ځلو د پښتو ادبیاتو ځانګړې څانګه جوړه کړه
او تر هغه وخته د سپېڅلې دنده ترسره کوله تر څو یې ترې تقاوت واخیست. په سوهیلي پښتونخوا کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ډېر زیات شاګردان روزلي دي. ډېر وخت د پښتو د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې مشر و او د بالاخره په 2000 کال کې د همدغه پوهنتون نه د تقاعد شو او په کور کې ناسته. خدای چې په کور ناسو تقریبا د 2018 کاله پورې چې د اعلان جوړه شوی نو د 2018 کاله پورې د پښتو ژبې او ادبیاتو په برخه کې ډېرې زیاتې لیکنې کړي، مقالې لیکلي، څېړنې کړي دي. سیال کاکړ تر 40 زیات کتابونه لیکلي چې یو شمېر یې چاپ او ځینې نورې ناچاپ دي. د کاکړ په دغه کتابونو کې اکثره یې د ولسي ادب د بېلابېلو اصنافو لکه متلونه، انګیو، ژبه او ژورنالیزم، ادبي څېړنې، تنقید، شاعري، ګرانې ملغلرې، پښتني جام، پښتني فلکلور، ملي دردونه، غورځنګونه، کاکړۍ غاړې، ملي ادب، مزارات، د کیسې د لمنې پښتو ژورنالیزم، پښتني نومونه، پښتني مترادفات، فلکلوري تیپ، ادبي څېرې، د کیسې د لمنې پښتانه لیکوال، پښتو او پښتانه په سوهیلي پښتونخوا کې، فلکلوري سوغات، فلکلوري سندرې، پښتو نکلونه، د کوشانیانو ادب، د کوچیانو ژبه، انګی، منظومه تذکره، ادبي انځور، سنگر، نثري انځور، پخوانی غاړې، غوره انځور، ګنجینای ادب فارسي او هغه چې لاس ورونه رسید، څېړنه، پخوانی غاړې، آزاد غاړې، غورځنګ، څېرې، د شاعرانو او لیکوالو انځوریزه تذکره، 2 ټوکه ادبي تذکره، 2 ټوکه تاریخي څېړنه، زرین انځور، مقالې او داسې نور. د دې نه علاوه سیال کاکړ د پښتو ژبې په تحقیقاتو کې هم کار کړی دی. د ادبي تذکرې لیکلي دي د لیکوالو په پښتو او په فارسي ژبه او په اردو ژبه د آثار لیکلي دي، څېړنې کړي دي او تقریبا د څېړنې چې دي هغه مثمرې څېړنې دي. سیال کاکړ له ژوبه تر بوري او دغه ډول له سوي تر کندهار د ولسي ادبیاتو ورکه شاعري هم راټوله کړې او خپل اثارو کې د تل لپاره خوندي کړې. د کاکړ فلکلوریک جواهر اثر چې د پښتو ادبیاتو په لنډیو، کاکړیو او ضرب المثلونو کې د ښځو ونډه په ډاګه کوي په اړه ویل کېږي. دلته باید دا خبره څرګنده کړو چې پښین او کندهار په کلتوري لحاظ دومره نږدې موارد لري چې فلکلوري راکړه ورکړه به یې تل تر تله سره تړلي وي. لیکوالان وایي په مرکز کابل کې د افغانستان علومو اکاډمي ده چې په دې ستر علمي مرکز کې د سیال کاکړ په نوم یو ځانګړی کتابتون شته ده چې همدې مرکز ته سیال کاکړ په خپل وخت ځینې قلمي نسخې سپارلي دي چې اوس هم په همدې کتابتون کې خوندي ساتل کېږي. په خبره کاکړ د افغانستان اکاډمي ته 4500 ټوکه کتابونه ورکړي چې په دې کې 133 قلمي نسخې شاملې دي. دا همیشه خپل کتابونه په خپل چاپ کړي دي، په خپل پیسو چاپ کړي دي، بل چا نه دي چاپ کړي دي. به تل کوشش کوو چې خپل کتاب بیا نو علمي ځایونو ته ورسوي او د افغانستان سره هم ډیره مینه وه، د پښتنو سره ډیره مینه وه. تاسو وینئ دغه کتابخانه چې موږ پکې نن ناست یو دا د سیال کاکړ کتابونه دي ټول چې د په خپلو وینو باندې راټول کړي دي. ډیر کتابونه چې د افغانستان نه هلته تللي وي یا د علومو اکاډمي نه یا نور چې دلته ضرورت نه و، دغه کتابونه په دې کتابونو کې نشته. هغه موږ هملته په کوټه کې یو مرکز او د کتابخانه او د افغانستان په قونسلګرۍ کې هلته پاتې شوي دي. نور باقي کتابونه چې کم ضرورت و د افغانستان هغه دلته راغلي. د دې نه علاوه سیال کاکړ ما مخکې مې ویله، یاداوري مې وکړه چې د پښتو قلمي نسخو په راټولولو کې د په سوهیلي پښتونخوا کې ډېر زیات زیار ایستلی دی. د تقریبا په سلګونو قلمي نسخې راټولې کړې وې چې هغه قلمي نسخې هم زیات شمېرې د تیر کال 2 کاله وړاندې د افغانستان علومو اکاډمي ته وبخلي. پروفیسور ولی محمد سیال کاکړ ته د کړو هڅو خدمتونو په اړه د بلوچستان حکومت لخوا بیلابیل انعامونه او مډالونه ورکړل شوي، خو په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ورته د سید جمال الدین افغان په نوم دولتي مډال هم ورکړل شوی دی. د پوهاند ولی محمد سیال کاکړ په مړینه د لیکوالو، دولتي چارواکو سربیره په کور دننه او بهر ټولنیزه رسنۍ هم چپه خوله پاتې نه شوه. پاړی په ټولنیزو رسنیو کې د خواشینۍ پیغامونه خپاره شول. په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ هیوادونو کې د خواشینۍ او مرضۍ پیغامونه خپاره شوي دي.
پر ټولنیزو رسنۍ د نوموړي په اړه ویل شوي دي. سیال کاکړ سویلي پښتونخوا کې د پښتو ادبیاتو څانګه پرانیسته. لیکنې 2 ځانګړي پیرزوینې لري. یو دا چې د پښتو فلکلور پښتنو نورو ته ور معرفي کړ، بل دا چې په تذکرې لیکنه کې لوی لاس درلود. د کیسې د لمنې پښتانه لیکوال اثر یې یوه ښه بیلګه ده. په تخلیقي ادبیاتو کې ځلانده نوم لري. کاکړ یو ښه تاریخ پوه، محقق او تخلیقګر و. د دې نه علاوه د شاعري هم کړې ده. په شاعرۍ کې هم کافي اثار چاپ شوي دي. د سهیلي پښتونخوا که موږ د ادبي تذکرې لیکنې برخې ته لاړ شو، هم سیال کاکړ هلته موږ مؤسس بللی شو. نو د ده کارونه چې دي هغه متوجه وو، پښتو ژبې ته متوجه وو چې پښتو په سهیلي پښتونخوا کې خواره ده، په دې برخه کې کارونه نه دي شوي. نو د هغه برخه چې ده ته معلومېدله چې دا دغه د همغې ته لاس اچولی او کار یې کړی. سیال کاکړ چې کله دا ساحه انتخابوله طبعا عشق او محبت یې ورسره و، او بیا چې تر ټول عمر 50 کاله 80 کاله ډېر عمر دی چې سړی په یوه ساحه کې قلم وچلوي. د فولکلور په مختلفو اړخونو باندې کار کړی دی. د فولکلور په مختلف توکي لري، په بېلابېلو یې کار کړی دی. خصوصا کاکړي غاړې چې د سیمې ایجاد دی او د کاکړو خلکو ایجادات دي. د پښتنو په ځمکو ډیر ګرځېدلی دی او تر بل هر چا یې د پښتنو فولکلور ښه راټول کړی دی. هغه د پښتو ژبې اړوند ډېرې څېړنې کړي او بېلابېل اثار یې لیکلي دي. زه په پښتو ژبه او ادبیاتو کې مثلا د فولکلور ساحه انتخاب کړه، فولکلوریک ادبیات انتخاب کړه، او په دې ساحه کې نهایت زیات کار وکړي او د دې ساحې او عرصې یو زبده متخصص او ماهر و. هغه اثار چې موږ ګورو یعنې زیاتره د شاعرۍ نه ورهاخوا که څېړنه ده زیاتره د فولکلور په ساحه کې ده. که ووایم چې دغه کاکړۍ غاړې خصوصیت سره د دې په معرفۍ کې، پېژندګلوۍ کې، په تعمیم او ترویج کې او په شناخت کې چې څومره نقش د پروفیسر سیال کاکړ دی، د بل محقق به نه وي او کم به وي. ولی محمد سیال کاکړ پښتو فولکلور او دغه شان تاریخ پوهنې په برخه کې پښتو ژبې ته بېساره کار وکړ. په ځانګړي ډول د فولکلور او قلمي نسخو د راټولولو په برخه کې د عمر تر پایه له ادب سره تړلی پاتې شو. د ژبې او ادب د پاللو هڅې د ژوند تر اخیر شېبې پورې وکړې. خدمتونه به تل د تاریخ په زرینو پاڼو کې خوندي وي. ووایو چې تر 80 کالو زیات، یعنې وفات د 2 کالو عمر کې شو، خو تر 80 کالو زیات، د 80 کاله شاوخوا یې د پښتو ژبې او ادب په ساحه کې د لیکل وکړل، شعر یې ولیکو، تحقیق یې وکړ، او بیا د ده یوه ځانګړنه دا ده تر ټولو اهمه، هغه دا چې هرې خوا ته یې لاس نه دی غځولی. یوه خاصه ساحه یې انتخاب کړه، خپله انتخاب یې هم شوی دی. موږ ته یو لوی پیغام هم په میراث پرېښودی دی چې د پښتني فولکلور لپاره کارونه چې دا باید چټک شي. د پښتو ژبې دغه وتلی لیکوال، څېړونکی، شاعر او فولکلوریست پوهاند ولی محمد سیال کاکړ په دې وروستیو کې د ناروغۍ په بستر پروت و چې بالاخره د جون په 18 چې د غبرګولي د 28 نیټې سره برابره ده، د 78 کلونو په عمر ساه ورکړه او جنازه یې په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. انا لله و انا الیه راجعون.